Hello guys, how are you? Subject verb agreement part 3. Subject verb agreement part 3. دې باندې مونږه دا part 3 دی part 2 او part 1 باندې مونږه ویډیو جوړ کړی دی. رول subject verb agreement چې کوم دی نو هغه تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې در کوم. هغه ویډیوګانې تاسو نه کتلي نو تاسو ضرور وګورئ چې 6 کوم رول دي هغه په هغه دوه ویډیوګانو کې دي. اوس رول 7 رول موږ په دې ویډیو کې راکوم. په 7 نمبر رول کې چې کوم دي موږ سره سم اف منی ده، ډسټنس دی، ډیوریشن اف ټایم دی. سم اف منی چې سبجیکټ راشي یا ډسټنس سبجیکټ راشي یا ډیوریشن اف ټایم سبجیکټ راشي نو هغه به موږ سینګولر ټریټ کو که پلورل یعنی واحد به راکو حسابو که جمع به حسابو. نو سنټنس نمبر 1 کې تاسو وګورئ. رسوان خالد انپ ټو بای اٹ. رسوان روپیز یعنی روپیز 1 is دلته به is لګوئ enough to buy it. نو لیکلی داسې شي روپیز 1 is enough to buy it او ویلی د شي 1 rupees is enough to buy it. صحیح شو. دا د رقم خبره شوه، پیسو خبر شوه، سم اف منی خبره شوه. په سنټنس نمبر 2 کې ګورئ. 1 kilometer is not a long distance to travel by bike. سیشه بلگی is not 1 kilometer ندی لري فاصله د سفر د پاره په بایک باندې یعنی په بایک باندې. ٹھیک شو. ډسټنس راغی، فاصله راغله. ها ډیوریشن اف ټایم ته ګورئ. 1 hour is دلته به is لګي not sufficient کافي نه ده to prepare چې تیاری وکړي for an interview انټرویو دپاره. 1 hour is not sufficient to prepare for an interview. duration of time راغی is راغی. صحیح شو. ها کمپیټیټیو ایگزام کې دا خو ټیک ده دلته is راغلی. صحیح شو ده. کمپیټیټیو ایگزام کې چې 10,000 راشي پر کپ 500 راشي د سین 15 کیلومیټر راشي 5 کیلومیټر راشي 2 منث راشي نو سټوډنټان اکثر کنفیوز شي چې دلته پلورل رالی نو از ولګو که آر ولګو لکه ډیر رال وی از ولګو که آر ولګو. خو تاسو دلته رول نمبر 7 به یاد ساتئ چې کله سم اف منی خبره رااله یا ډسټنس خبره رااله یا ډیوریشن اف ټایم خبره رااله نو تاسو به دا همیشه دپاره سینګولر ټریټ کوئ یعنی واحد به حسابوئ سینګولر. صحیح شو ده. رس 10,000 is my monthly salary. لکه روپیز 10,000 is my monthly salary نو ویلی به داسې شي 10,000 rupees داسې به وایي 10,000 rupees is my monthly salary. ها دې بلې جملې ته ګورئ. ارس 500 خالص too much for a kid. 500 rupees is too much for a kid. 500 روپۍ یو بچی دپاره کافي دي. ٹھیک شو. دې ته ګورئ 15 کیلومیټرز is دلته به is لګوئ 15 کیلومیټر is a long distance to travel by a bicycle. is نو تاسو دا هم پېژنئ ګوره دلته معنا هم داسې راځي چې 15 کیلومیټر یو
زید یو اوږد سفر دی، سیکل لپاره یو اوږد سفر دی، دی خو نه راځي که نه، از راځي. 15 کیلومیټر یو اوږد سفر دی سیکل لپاره. ٹھیک شو، از به لګوئ. 5 کیلومیټر is good enough for morning walk. 15 کیلومیټره کافی ښه دی، کافی ښه دی د سهار ورزش دپاره، کافی ښه دی، is به لګوئ. 5 کیلومیټر is good enough for morning walk. 2 month holiday fine for me to cover all the lessons of this book. 2 months is fine for me to cover all the lesson of this month. Duration of time راځي نو دلته به is لګوئ. ٹھیک شو. हाँ, रूल नंबर 8 उसमें शुरू करो. रूल नंबर 8, many plus plural noun. many او plus هغې څه plural noun راشي نو تاسو به verb د plural لګوئ، plural به حسابوئ، verb به د plural حساب نه لګوئ. many a plus singular noun راشي نو تاسو به سینګولر ټریټ کوئ، ورب به د سینګولر یعنی د واحد د حساب نه لګوئ. یو وګورئ، many soldiers were killed in the war. many soldiers ډیر دي که نه سپایان، نو دلته ور رالی، ور واز رانلی، ور رالی. killed in the war many soldiers. نو په 8 نمبرو کې many plus plural noun نن په پہले نمبر کې موږ دا یو استعمال. ها، many a soldier was killed in the war. many a soldier many رالی او بے a رالی، بے soldier singular noun رالی صفائی، نو موږ د دې د حساب نه singular verb ولګو، was هم ولګوئ، ورم ونه لګو. killed in the war. sentence ګوره دلته تاسو ته ما لیکلي many plus plural noun is equal to many a plus singular noun. که دې طریقې سره تاسو وای many plus plural که دې طریقې سره وای که دې سره یعنی many soldier were killed in the war، که داسې وای هم صحیح ده. many a soldier was killed in the war، که داسې وای دا هم صحیح ده. دواړه بالکل صحیح دي، بالکل صحیح دي. اکثر کمپیټیټیو ایگزام کې چې کله ایگزامینر تاسو کنفیوز کوي نو هغو تاسو ته داسې وایي many دلته راوستي او دلته a راوستي، تاسو به وایي چې many خو پلورل دی، دلته a راوستي a سینګولر دی، نو به دلته تاسو کنفیوز شئ چې واز ولګو او که ور ولګو. ټیک شو، تاسو دلته کنفیوز شئ. که many سے a راوستو او دلته سینګولر ټریټ کوو چې a کله ولګي بیا دلته سینګولر راځي، واحد راځي، لکه as soldiers نه راځي soldier راځي، دلته به تاسو سینګولر حسابوئ. او که چېرته داسې راغلی many soldiers نو اسم دې سره راغلی many م راغلی نو بس ښکاره خبره ده بیا پلورل حسابوئ، یعنې جمع به حسابوئ، ور به د جمع د حساب نه لګوئ نو ور به لګوئ، ور. صحیح شو. many people were standing there. many people یعنی ډیر خلک، ډیر کسان هلته ولاړو. صحیح ده، ډیر کسان many people ډیر خلک، نو ډیر خلک جمع دی many people نو ور رالی standing there هلته ولاړو. نو د people
چې یو کس راځي نو پرسن راځي، چې یو کس حساب نو پرسن. نو many a person دلته به ور اوس نه لګي، واز به لګي. was standing there یو رنګ معنی ده، لکه ډېر کسان هلته ولاړو، یو رنګ مطلب دی، یو سینس دی. که تاسو many people were standing there وای، او که تاسو many a person was standing there وای، بس یو مطلب دی. ها many gifts have been received so far. many gifts plural دی، نو دلته have ولګېدو، have been received so far. many a gift singular treat شو، singular حساب شو. many a gift نو دلته has ولګېدو، has been received so far. مطلب د دوانو یو رنګ دی. صحیح شو نه؟ I have visited the Murray many times. دلته ګورئ، دلته په سبجیکٹ باندې ډیپینډ وو، او دلته اوس په ابجیکٹ باندې ډیپینډ دی. ٹھیک شو؟ دا سبجیکٹ نو سنګولر او پلورل راځي. اوس دلته ګورئ ابجیکٹ به سنګولر یا پلورل راځي. I have visited the Murray many times. لکه څو ځله زه مری ته تللی یم، یعنې ډېر ځله زه مری ته تللی یم. ٹھیک شو؟ وزټ مې ته کړی دی. نو many time راغلی. ٹھیک شو؟ دا سنټینس اوس تاسو داسې ویلی شئ. ګورئ ته I have visited the Murray many a time. many a time داسې ویلی شئ. نور سنټینس هماغه رنګې دی. I have visited the Murray many a time. داسې ویلی شئ. دوانو یو مطلب دی، دوانو. ٹھیک شو؟ He didn't notice it for many years. He didn't notice. هغه نوټس نه دی اخیستی په دې ډېرو کلونو کې. صحیح شوله که نه؟ په ډېرو کلونو کې هغه نوټس نه دی اخیستی. صحیح شو؟ for many time راغلی. دلته ورته ګورئ، دلته ورته ګورئ. ساري هغه شی صحیح کړم. دلته ګورئ، ساري هغه شی صحیح کړم. دلته he didn't notice it for many a years. many راغلی، نو دلته year به بیا لګوئ، اسم وصلل نه لګوئ. ٹھیک شو؟ دلته چې many years وپاس، نو دلته اوس چې راشي نو year اس به ترې لرې کړئ. نو ډېرو کلونو نه هغه نوټس نه دی اخیستی. یو مطلب یې کیدای شي د دوانو کنفیوز کېږئ به نه. که داسې قسمه جمله تاسو له راغله، داسې قسمه I have visited the Murray many time، نو بیا به تاسو او یا له داسې قسم جمله راغله، دې باندې خو به پوهېږئ اکثر به ټایم اس لګوئ. که داسې قسم جمله تاسو له راغله I have visited the Murray many a، نو ټایمز او ټایمز یې درکړي، نو تاسو به ټایم راوالئ، ځکه چې دلته راغلی دی ټایمز به نه راغلی. یا له داسې قسم جمله راغله he didn't notice it for many a years، او تاسو یې درکړی many a بیا خالي ځای درکړی years او year یې درکړي، نو تاسو به years نه راغلی، year به راوالئ. مطلب یو رنګ دی. کمپټیشن ایگزام اکثر دا قسمه کنفیوژن والی جملې راولي. په آخر کې ته بیا وایم چې په ډسکرپشن کې به ما په پلی لیست سبجیکټ ورب اګریمنټ نوم دی، د هغې په پلی لیست کې به ما د ټول ویډیوګانې کوم ټول رولز دي د هغې ویډیوګانې په پلی لیست کې اچولي. تاسو که پارټ 1 او پارټ 2 نه یې کتلي هغه به هم وګورئ، او مخکې چې دې پسې زه کومه ویډیو جوړوم هغه به هم په پلی لیست کې ګورئ. زه په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک شیر کوم. او thank you for watching this video guys.
See you to the next lecture. Take care and goodbye.